बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंगा नन्हे दर्स बूटस्ट्रैप की लेक्चर नंबर 8 अतम नंबर दर्स थे। नन ज़मंगा मौज़ूआत चज़े ताइस्ता तशरीकुम द बूटस्ट्रैप द क्लासेस विद height or position په دې باندې خبرې کو او د دې سره څنګه یو موضوع بل زتا است تشریح کوم چې هغه float and clear facts دا دوه خبرې دي مهمه خبرې دي دا باید مونږ کو اوله خبره زه پام دې clear facts او float باندې کوم چې د دې څه مقصد دی سبلیم توراشو او په سبلیم کې بجدي تاسو یو نوې فایل به کریټ کړئ ډیسکټاپ باندې به ثبت کو بوټس او دې ته ونوم ورکومګه فار ایگزامپل clear.html clear.css هغه درې لینکونه چې تاسو سره په دې کې موجود دي هغه درې واړه لینکونه به تاسو را کاپی کړئ ځکه دا خو د بوټسټراپ لینک دی باید مونږ راوالو تر ټولو به اول مونږ HTML کوډ وکړو او دې کې به زه مثال ټایټل ورکم کلیر لینکونه به پیسټ کړو دا لینکونه دي مونږ سره دلته به صرف د CSS د کم فایل سره لینک جوړ کو clear.css سره ځکه دې فایل سره اوله خبره زه تاسو ته کومه هغه موږ سره د فلوټ که زه دلته مثال ولیکم چې ډیف او د ډیف نه پس زه راشم زه ولیکم چې مثال کلاس کنټینر او د هغې نه پس زه ولیکم ډیف کلاس رو او د رو په داخل کې زه ولیکم ډیف کلاس کالم MD شپږ یا MD3 کلر ورته زه بلو والم او دې ته نوم زه ورکم مثال heading 2 column A یو پاراګراف لیکم زه ولیکم مثال ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینسز او اندا برا کاپی کوم زه ویلند فیس کوم دا به کالم بیش دې ته نوم بدل کوم کالم بی کلر وته تاسو اورنج والے دا هم په کلاس کې ولیکل نو باید په CSS کې موږ د دې لپاره یو ډیزاین وکړو اول کنټینر بارډر به تور کومه مثال 3 پکسل سالید ریډ او دویم دا چې تاسو به ډاټ بلو بیک ګراوند بلو ډاټ اورنج بیک ګراوند شیو طریقم زه رازو په دې کې مونږه بوټ اس او بوټ اس په تاسو clear.html دا بران دا دوه بکس دي مونږ وایو چې یو باید لیفت طرف ته راشي بل رائټ طرف ته نو په دې کې که تاسو فار ایگزامپل فلوټ لیفٹ ولیکئ او په دې کې تاسو فلوټ او رائټ ولیکئ دا سب کې ریفریش کړئ یو مسله دی کې دا ده چې د فلوټ کلمه مون استعمالو دا یو کلاس دی فلوټ په خپل د فلوټ خبره په CSS کې مشته
که موږ د بیکګراوند کې صرف ولیکو فلوټ لیفټ او زه راشم دلته ولیکم فلوټ رایټ دا ثبت کړم او له هغې نه پس ریفریش کړم فلوټ رایټ درې کالمه موږ اخیستي خو د دې پلوټینګ ولې نه چینج کېږي کله چې موږ د پلوټینګ خبره کوو دلته بیا موږ د کالمونو نه استفاده نه کوو موږ چې کله یو بکس لرو د هغې لپاره موږ یو ویت اندازه لرو بل هایټ او دا اندازه سټینډر معلومه ده ویت 25 ویت 50 ویت 50 ویت 100 یو بکس اندازه به یا 25 یا به 50 یا به 50 یا به 100 هایټ دا به دی بل دی کې هایټ دی هغه به هم پندیش کړو بیا دی کې موږ سره وی ویت ورټیکل ویت سل کې دی شي سو وی ایچ ورټیکل هاریزنټل دا سل کې دی شي او دا ټول صرف ایچ دی موږ سره او بل پدې کې ورټیکل ویت دی چې دا هم موږ سره څو کې دی شي چې کله د پلوټینګ خبره کو بیا ونه تاسو رو کریټ کوئ نه رو ته ضرورت شته او نه بیا پدې کې کالمونو ته ضرورت شته بس صرف کنټینر ډے کلاس څومره اندازه وی 25 ډبلیو 25 کلر کم مثال بلو اوس ګورئ ها دا ریفریش کړئ په دې کې به یو کار موږ داسې وکړو چې لیکنه خو به وکړو که نه هیډینګ 2 لیټ سپوز لیکم کالم A امدا به را کاپي کړم زه ایلند به پیسټ کړم اندازه خو ما ته عمده اندازه په کار ده خو صرف په دې کې د بلو په ځای ورته څه لیکو اورنج دا مشخصې اندازې دي د ویت او هایټ دپاره په وسټاپ کې اوس دی ولې یو لیفټ طرف ته غلی بل رایټ ځکه سیسیس کې موږ ته فلوټ لیفټ او رایټ اخیستی دي که چیرې مثال زه په دې کې دا لرې کړم دا فلوټینګ لرې کړم دا خپل کلاسیزم لري دا لرې کړئ دا ریفریش کړئ خپل کلاسز دا دي چې تاسې به راځئ په دې ځای کې به لیکئ فلوټ چې شي رایټ فلوټ لیفټ په دې کې هم دا کلاسز شته خو ما دا ډېر چې کړي کار نه کوي که دا دلته موږ یعنې دا کلاسز شته دی خو یو څه مسله شته ما چې کړي بیا به زه دا وګورم چې دا ولې کار نه کوي خو فی الحال موږ دلته د دې نه استفاده کوی شو دې سره هېڅ قسم فرق نه لري یعنې کوم خاص فرق دی نه لري بس دې کې تاسې د بیکګراوند د کلر په دې داخل کې به ولیکئ لیفټ او فلوټ به څه ولیکو خو یو مین مشکل دی چې دا په لیفټ او رایټ کې راشي خو د هغه کنټینر نه بهر ټیبل نه بهر کېږي نو دې لپاره به تاسې په دې کنټینر کې ولیکئ کلیر فکس چې کله کلیر فکس ولیکو به دا مسله حل شي بیا به دا مشکل په دې کې موږ سره نه راځي بیا به انسایډ کې دی راځي نو دا اندازې دي تاسې دې کې ورکولی شئ کوم یو سپیس دا په بکس کې د فلوټینګ سره اخلي نورمالي دی نه او موږ خو کنټینر چې دی دا بارډر خو موږ صرف دې لپاره ډسپلی کړی چې باید موږ سره دا ډسپلی شي نور خو عام طور سره موږ دا داسې استعمالو بل دې کې یو خبره دا ده چې تاسو ته مه وي که نه چې دا اندازه 25 دا 30 نشي اخیستی دا به یا 25 وي یا به 50 وي
اوس دا 50 والا 50 اندازه معلومه ده نه ګور دې کې زه دیر شلم اوس ګوره ها دیرش اندازه او 25 اندازه فرق لري دا 25 ده نو هغه اندازې نه دي جوړې اندازې دي کې 25 پنځاویا او دا غینه علاوه به کې څه دي هغه نه علاوه به کې موږ سره سل حالت کوي شو سل معنا فل نو چار اندازې موږ به ضرورت بیا غواړو د کې موږ د سم کوي شو چې مثال دی کې ورته ما h 50 یا h پر ایگزامپل 50 height منګه چل ورته h 50 h 50 VH دلته به سوري کو دا مثال 50 واخست او h وته سناله مزه width او height دواړه نه VH مثال سل VH سل vertical دکی دا انزاویه 50 کنالی چې مونږ چې ته مثال لیکنه کوو نو لیکنې سره خو د خپل غټیږي کنه ځکه مثال راشي په دې کې یو دو پاراګراف ټیکس ولیکم استاد دا ریفریش کې کدا مثال ز 25 والما with پنځوس والو یا مثال دی کې سوري کما و سوري کا VH یا H پر ایگزامپل 50 دا ولنه دغه کیږي دا ځکه چې دلته دا ورټیکل دغه چې دا دی VH اغستې شو د دې هایټ چې دا د ټیکس پورې اړه لري او دې پورې اړه لري اوس ګورئ VH باندې 100% چې څومره لیکنه زه اوس دې کې پیسټ کوم بهر دی راغلو دی باندې مستکار خود دی کنټینر په داخل کې دا بکس مکمل دی ځکه د VH سل باندې لیکل په دې کې به سوري کوي په دې بکس کې P3 پیډنګ 3 او یا تاسو په دې بلو کې راشي ولیکئ لاین هایټ مونږ ویلو مثال 28 پکسل ټیکسټ الاین جسټیفای دا ورته واله و دلته مشکل دا دی چې دا ولې هایټ مطلب بکس نه وته نو بیا څه دوه خبرې لرو په دې کې مونږ کولی کو اوورفلو آټو نو اوورفلو آټو بدی کې یو سکرول بار را پیدا کی سکرول بار بده بکس کې را پیدا کی RW3 سکول سایت کې تاسو دی هغه کې مشته نو ما غشنت هغه چې کنټینټ پکې زیات دي نو ځکه پاره کې سکرول بار موجود دی او کچې ته د دې پرځې د آټو پرځې مثال پډول شو توالو کوم لیکنه چې کې نه زیږي هغه به هایټ کیږي بیا نو موږ اکثر بیا آټو ساتو ځکه چې لیکنه وینو بیا حتمن سکرولینګ باید وشي
سکرولینګ بیا د هغې لپاره څنګه دی ضروري دی موږ سره نو دا موږ سکرول بار هم اخیستی شو او د دې لپاره هغه فلوټینګ هم اخیستی شو ویت او هایټ هم اخیستلی شو اوس که دومره غټه اندازه دې دپاره په کار نه وي څه نه ورته واله 25 په دې کې به ورته څه ویلی شي کومه اندازه سره اوس ایم ډي معنا دا ده چې کله ایم ډي سایز ته رسېږي ګورئ نه منځ کې باید راغلی دلته راځي دا اندازې کې ایم ډي موږ نه لیکو به دا ویت دی همدغسې لیکل کېږي اوس تاسې مثال یو دانه باندې کلیک کوئ بیا دې کې موږ سره یو بله خبره یو خو دا دی چې اندازې ورته موږ لرو بل د دې پوزیشن دی پوزیشن موږ سیسیس کې ویلو که نه ریلیټیو ابسولوټ سټیټیک سټیکي دا ټول دې کې هم شته اوس دې کې ګوره که څه دا مفکومه یا مثال دی کې دا اورفلو زه آټو ونه ساتم او د دې نه پس دا ریفریش دلته دا اندازه ورته موږ ایچ کې والو ایچ سل ایچ سل کې ګورې به بکس غټېږي څونه چې ټیکس وي هم ونه به بکس راځي خو زه هم چې کله زه دې مفکوم دا باید هایډ نه شي کالم بي صرف دا باید سکرول شي نو تاسو به راشئ ګورئ هم کالم بي به پیدا کړو دا دی که نه په دې کې به زه څه ولیکم پوزیشن دپاره فکسډ سټیک کې به بېله معنا لري دلته به موږ فکس او ټاپ مطلب په سر کې باید دا فکس یو مشکل دا دی چې دلته په دې کې به بیا دا په کوم ځای کې دی پوزیشن نه پوزیشن ابسولوټ دی دا به نه دی نه دا فکس خو دی اکثره په هغه وخت کې موږ لو چې کله فل بکس وي ګوره ټاپ کې دی صحیح ده خو دې سایډ ته ځکه رالو چې دا بکس باید د دې نه تر دې ځای پورې وي نو ګورئ دا خبره که زه دې نه کټ کړم او راشو په دې کې واچوئ په دې کې اوس ګورئ دا فکس دی نو سکرول بار پکې څنګه شو که ټیکس لږ کم کړو اوس به اوس ګورئ هلته مونږ اندازه ورته په ایچ کې اخیستې ده دا به لرې کړم اوس که چیرې مثال همدا پرګراف را کاپي کړم زه او کالم بي کې دا لیکنه ډېره پیسټ دا صف اوس دا وګوره دا فکس دی که فکس داسې والی بیا څه دی که دې په ځای فکس بټم والو نو بیا داسې راځي पहिला निजी की फैक्स कट्ठा पे वालू बे बचते दा पोजीशन बे आखिस्तलेश او کزه په دې په ځای ولیکم چې سټیکینګ
څه شی وګورئ دې هدف اصلي دسي کله دې نه بره یو ډیپ کلاس رو جوړ کو یو جدا بیا کې زه ولیکم ډیپ کلاس کالم MD دولس یا مثال شپږ او په دې کې زه پاراګراف لیکنه وکم دو پاراګراف لیکم اوس ګورئ ها کاری زموږ کومه دا چې ته پر رسیږي دا سٹارټ کی اوس چې هغه دولس کالم کې ورته کله ورته کوم ماډل والا خیال مشته کنه دا خپل سٹارټ کی نو سټیک کی پوزیشن دی منګه زیات دا دو پوزیشن دلته استعمالو سټیک یو بل فیکس اور ریلیټیو فولي ډیفالټ دی لیفت رائټ او بټم دی نو اندازه دی لیسم نو دا پوزیشنز دي دا هایټ شو دا ویت شو پوزیشن کې څو خبر استعمالي کې ګورئ سټیکی ټاپ سټیکی bottom fix top fix bottom او بل overflow دا هم دې پر تعلق ساتي 8 یا overflow hide ورس دې مطلب باندې تاسو نو دا د باکسز ترتیب کول او منظمول زه د یو لیوټ جوړوم دا ټول ډیلیټ هم دا ختموم ګوره هم دلته زه د یو لیوټ جوړوم زه لیکم ډیپ کلاس کالم MD دولس ناول وچې ولو کنټینر بیا ډیپ کلاس رو او بیا د هغې نه وروسته ډیپ کلاس MD دغه کالم MD څو دولس کنټینر بوالم او زه داسې کنټینر غواړم فلټ کنټینر فول دلته به هم کومه کلمو سره اضافه کړو فلټ اوس تاسې دا واخیسته په دې کنټینر کې څه ولیکه ټیکسټ هیډینګ 2 ما ولیکل زیکس کلر به ورته واچو په دې کې مثال بلو او P3 دلته به دې بلو کې زه ولیکم کلر وایټ دا ټیکسټ کلر ښیي بارډر به څنګه ول ورته اوس دلته چې تاسو اعلان دی بل رو کریټ کړئ ګورئ هم ډیپ کلاس رو او په رو کې تاسو ولیکئ ډیپ کلاس 3 او 3 شپږ او 3 څلور کالم MD دې لیکم کالم A امدی رو کې بتاسي 2 3 راځي کنه B پدې کې به کلر واچوم شي اورنج پدې کې به کلر واچو ګرے دې کې به واچو فار ایگزامپل لایټ ګرے دا په غټو حروف ولیکو ځکه هلته په غټو حروف ورته منشن کړي ډاټ څه شی بیک ګراوند کلر به موږ څه والو
او بیا لایټ ګری بیکګراوند کلر لایټ ګری خدا د لیفت سایډ نه دی څه وکړم چې اوس دا منځته شي دا کوم سایډ کې دی دلته ګوره په دې کې سپیس شته کوم ځای کې لیکلی دی بالکل دا دی دا لیفټ هم ختم کړو اورنج کې به دا رایټ او بلو کې به دا نورې خبرې هم ختم کړو بلو ټایټل دی بیا دې لپاره به یو کار وکړو دلته به راشو په دې کې به ولیکو په دې رو کې یو موضوع مونږ ویلې وه اراوند کنټینټ څه شی کنټینټ اراوند وکړو بل څه اوس تاسې خپل خپل دې کې خپل کار وکړئ خو دا مهمه نه ده چې دا ټول دغه وي دا د مثال شپږ دا به د دوه والو دوه کالم دا به والو مثال اته او دا به هم څه والمه اوس زه داسې وایم په دې کې مونږ داسې وایو چې دلته زه ودرېږم زه لیکم ډیف کلاس وی سل ډبلیو سل صحیح شو بیکګراوند ہوتا ہے مثال ډارک بلو دلته راشه ډارک بلو بیکګراوند ډارک بلو دا به کلوز کو اوس ټیکس ولیکئ چې دلته ډسپلی شي صحیح شو دلته به مثال مونږ چې هر څه لیکو مثال زه لیکم هوم فی الحال دا یو ټیکس ما ولیکلو دلته ولیکئ کلر چې او بیا دلته ګورئ په دې کې ولیکئ وی ایچ سل اوس وی ایچ مې سل ولیکلو که نه دلته به راشو په دې کې به ودرېږو سټیکي څه شی سټیکي ټاپ دی که نه سټیکي ټاپ صحیح شو نو دا چې اوس تاسې مې بیا داسې کولی شئ د وایټ کلر ورکړو سټرکچر چې موږ ډیزاین وو دغسې دې ته مثال ورکړه ایچ هایټ څو کوم یو دا چې فول والی بیا ختمېږي دا فول مونږ نه دی اخیستی کالم نه دلته مونږ بل کار وکړو هلته مو جسټیفای کنټینټ اراوند واخیسته معنا دا درې بکسه مونږ جوړ کړي هغه په خپلو کې سره تقسیم کړي بکسونه درې دي کالمونه درې دي یو بکس خو نه راکه دا که نه نو دا مونږ داسې الو بیا ګورئ دې کې تاسې لاندې راشئ ولیکئ ډیف کلاس with cell background for example yellow
دلته راشئ تاسو ډاډ یلو بیکګراوند یلو په دې کې به کانټینټ لیکنه به وکړو نه فوټو څونه ما اخیستې او که چېرته تاسو په دې کې یو کار بل وکړئ چې وي ډبلیو سل ولیکو بیا بیا دې طرف ته مطلب فل دغه کې راځي او دا به سینال صرف چه بلو تا هایټ چې څونه بیا زیاتوي هغه مخستېش هدف دا دی چې مونږ د دغه بکسونو په توګه دا یو سمپل سټرکچر جوړ کړو هغه سرورو چې مخکې ځو نور هم پکې جوړېږي دا زموږ د نن ورځې موضوع وه د اندازو په باره کې پوزیشن او بل فلوټ بس ته